په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د جنسي اړیکو لپاره د ښځینه تر ټولو د خوښې وخت. د ورځې په جریان کې د انسان د بدن هورمونونه توپیر کوي. په یو وخت کې د جنسیت د هورمون تولید کم، په بل کې زیات وي. له همدې کبله د ورځې په جریان کې د انسان قوت او غوښتنه هم توپیر کوي، کله ډیره کله کمه. دا مسله یوازې تر هورمونونو پورې محدوده نه ده، بلکې ذهني اړخ یې هم ارزول غواړي. په نارینه‌و کې تر ډیره د هورمون خبره مطرحه ده، خو په ښځینه‌و کې بیا ذهني حالت لومړیتوب لري. د ښځې لپاره تر ټولو ښه وخت هغه دی چې دوی په ذهني ډول ارامې وي، هیڅ ډول مزاحم او ویره نه وي، او یو څه خوشحاله وي، کوم کار یې نه وي پاتې. د ښځو لپاره په عموم کې داسې وخت شپه وي. د نارینه‌و لپاره بیا د ذهني حالت په ځای هورموني وضعیت مهم دی. د شپې نارینه ډېر کله ستړي وي، له همدې کبله دوی د غرمې په ګرمۍ او سهار له طرفه ډېر فعاله وي.